له حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، تاسې له الله تعالی څخه داسې دعا غواړئ چې په قبلېدو مو یقین وي او پوه سئ چې الله جل جلاله له غافل او بېهوده زړه څخه دعا نه قبلوي. مسلمان به د خپلې دعا په قبلېدو کې شک او تردد نه کوي، بیړه او تلوار به نه کوي، بلکې په دې به مطمئن وي چې الله جل جلاله زما دعا ضرور قبلوي، یا به هغه مطلوب شی را کوي، یا به په آخرت کې زما لپاره ذخیره کوي، یا به په دنیا کې کوم مصیبت را څخه لرې کوي. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې تاسو داسې دعا مه کوئ چې یا الله که ستا خوښه وي ما ته بخښنه وکړه، یا الله که ستا خوښه وي په ما رحم وکړه، یا الله که ستا خوښه وي ما ته روزي راکړه، بلکې الله جل جلاله ته خپله غوښتنه به د کلکې عقیدې په لرلو سره وړاندې کوي. بیا چې د الله جل جلاله څنګه خوښه وي هغه به کیږي. په الله جل جلاله باندې څوک مجبور کوونکی نسته. د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی.